لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او شاگرد دی امام ابو یوسف مشهور امام دی چې په قاضی ابو یوسف مشهور دی او خپل نوم یعقوب و یعقوب مور د رنګ سازی د چل د زده کولو دپاره لیږه وی بچې لاړ شه او د رنګ سازی چل زده که چې رنګونه کې یو هنر به زده کې نو سبا به ستا ډوډۍ وي او زمونږ به وي چل زده که ډیره ښه ده لاړ د رنګ سازی چل یې زده کو یو څو ورځې تېرې کړې په دې لاره چې ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د علم مجلس و هلکه ته راشه وګوره چې دا ملا صاحب دلته څه کوي ورننوت امام صاحب لګیا دی د حدیثو درس کوي او د فقه مسائل خلکو ته بیانوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا چې حضور پاک دا فرمایلی او حضور پاک دا کار کړی دی دله خوان ورک هلکه په رنګ سازی څه کوم چې د رنګونو چل زده کوم رنګونو چل زده کولو ته مې ساجت دی دا خو دلته دا ملا صاحب د حضور پاک پوره نقشه مونږ ته ذکر کوي پوره نقشه راته بیانوي د حضور پاک پورا نقشه راته بیانوي چې د نبی علیہ السلام مبارک ګرځېدل څنګه و د هغې ولاړه څنګه وه د هغې ناسته څنګه وه هغې به اوبه څنګه څکلې او خوب به یې څنګه کو او جامې به یې څنګه وې او اعمال منځ یې څنګه او حج یې څنګه و عقیده یې څنګه وه دا خو ټول د حضور پاک نه ګیر چاپېره دا ملا صاحب تاویږي راته او دا هغه نقشه مونږ ته ښایي نو چې مسلمان یې هغه له د حضور پاک د نقشې اورېدل خوند ورکوي سبا بیا کېناست بله ورځ بیا کېناست خوند یې ورک د شپې چې به واپس لاړ مور به یې تپوس کو بچې نن دې پیسې راوړي دي که نه د به غږ نه کو یو څو ورځې چې مور ولید چې دی خو تش دی او تش راځي دا شاګرد له استادان کله جیب کې 2 روپۍ اچوي دا هلک جوړ د دې رنګ سازی دا چل نه زده کوي دی جوړ څه په بل طرف روان دی یو ځل ورپسې راووته ورپسې را روانه ده چې ویې کتل دا یعقوب امام ابو یوسف دی دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په درس کې ناست راننوت په دروازه کې ودرېده او په امام صاحب یې اواز راوویسته اے امام صاحب اے ملا صاحب زما دا بچی دی لوپر که زه ویم چې دې څه هنر زده کي او رنګ سازي زده کي او له 100 روپۍ ګټي مال هم راوړي نو تا ځان سره کښېنولی دی تش د کور وځې او تش راشي د خدای دپاره زما دا بچی پرېږده چې دې څه چل زده کي او دې څه هنر زده کي مهرباني وکړه اوزګار دې ځان سره کښېنولی دی او تقریر دې ورته جوړ کړی امام صاحب ډېر هوښیار انسان ډېر قابل او پوه انسان و امام صاحب یوازې علم یې نه وګوري هوښیارتوب یې هم ډېر زیات زمونږ فارسیبانان وی یک من علم را 10 من عقل باید وی چې یو من علمي 10 من ولا عقل پکار د دې عقل په ذریعه به دې د دې قرآن او حدیث ډېر لوی خدمت وکړي امام صاحب ډېر هوښیار انسان او ډېر قابل او ایمانتدار او امانتدار او دیانتدار شخصیت امام صاحب ورته وایي چې ترورې ولې وی دا لږ خو زه لېږم چې څه هنر به زده کي تا ځان سره کښېنولی دی وی زه ورته هنر ښیم که نه وی ته ورته څه هنر ښیه خو تا ته نیغ نیغ ګورې او درته ناست دی وی داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د بادامو او د چلغوزو د غوزانو حلواګانې خوري
دا الوا دا نوم په سړي ډېر خوب لګي تاسو خو مولیانو پورې تړلې ده اوس چې په پېښور کې او ځای په ځای کومه غټه ښادي نو اخره کې پکې الوا پخ کړي مې لکه مولیان پکې سو دي کم بختیانو خدای په خپلو بدنام هم پې مولیان ګرځولې نو مور یو پټي را جمدی شوه ها دا هنر به ورته کله ښی وی لږ صبر خو وکړه که ماښام به وله امام صاحب جیب کې 2 روپۍ اچولې چې دا مور یې تنګه نه شي امام صاحب خپلو شاګردانو له پیسې ورکول د 50 علماو کمیټې جوړه کړې وه هغوی به د قرآن او د احادیثو نه مسلې رایستې په خپله زمانه کې 12.5 لکه مسلې د قرآن او د احادیث ته راوښکلې او 14 مدرسې به یې چلولې او د دې ټولو مدرسو خرچه به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورکول داسې خوارچنګي مولانو لکه زمونږ په شان مالدار انسان د کپړې تجارت به یې کو او هغه پیسې به د ټولې کوفې د خلکو د غریبانانو د مسکینانو لیسټونه ورسره پراتو په رمضان کې او په اخترونو کې به یې هغوی له جامې ورلېږلې او پخوا دا غټې روپۍ وې دا به یې په کاسو ډکې ډکې لېږلې دا به یې تقسیمولې نو خدای پاک د امام صاحب د دغه شاګرد یعقوب نه امام ابو یوسف جوړ قاضی القضات ته جوړ شو چیف جسټس چې تاسو ورته وایئ د هارون الرشید سره خوا کې به ناستو دا به د هارون الرشید بادشاه کرسی و دلته به ورسره امام ابو یوسف ناستو او که چېرته به هارون الرشید ته دی به ورسره قاضي صاحب او دا هغه د اس سره به د اس او قیمتي اعلا اس او قیمتي محل او بنگلا او نوکران او دا هغه زمانې چې کم پولیس وغیره دا ټول پروتوکول ورته حاصل یو ځل هارون الرشید له هغه خپل لنګري هغه بیره ورله الوا پخ کړې وه د بادام او د چلغوزو او د پستې ورته یې کېښوده هغه چې وکتل یاره وایي دا خو قاضي صاحب له ورکول پکار د علم خدمت کوي پکار دی چې دا هغه وخوري دې وخت کې قاضي ابو یوسف په کور کې و وایي دا قاضي صاحب له یو نوکر یوړه امام ابو یوسف رحمت الله علیه ناست دی مور ورسره ناسته ده الوا وله راورسېد امام صاحب ګورې د کشف او د کرامت خاوند و امام ابو یوسف مور له ورکړه واله مور یې وخوره وی بچی دا څه دي وی زما د استاذ خبره دې یاده ده هغه هنر یې راته ښولی دی تا ته یې نه وویلې چې داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د پستې او د چلغوزو او د بادامو الواګانې خورې هغه هنر مې زده کړی دی او دا الوا اوس خوره لګیا اوسه مور یې الوا راواغېشته او په ژړا شوه وی بچې ستا په استاد امام ابو حنیفه په قبر دی الله انوار نازل کړي داسې هنر یې درته ښولی دی په دې دنیا کې وځلولی بادشاہ سره ناسته او کما والا هنر دې زده کړی وی او جامع او لاسونه به د رنګ نه ډکو خشته سپین جامع او سپین پټکې او د حضور پاک د احادیثو خدمت او د بادشاہ کرسی سره د کرسی پرته ده داسې هنر یې درته وښو الله دې د امام ابو حنیفه په قبر انوار نازل یو ځل هارون الرشید یو میټینګ راوغوښته او دا مشوره وه چې د علم چرچر وستر و د ختمیږي د خلکو د علم سره شوق ختم شو دا به څنګه عالمان زیات شي ځکه وزیران عالمان به مشیران عالمان او د هغه زمانې د هغه چې کم پارلیمنټو او کم ممبرانو دا ټول عالمان قاضیان عالمان د مدرسو استادان عالمان وی د خلکو د علم سره شوق ختمیږي څه داسې چلو کو چې خلک علم شروع میټینګ دی روان څوک وی صاحب علماء له تنخواګانې مقرر کا زیاتې څوک وی طالبانو له تنخواګانې مقرر کا څوک وی مدرسې زیاتې کا څوک یو څوک بل امام ابو یوسف ورته وی بادشاه سلامت زه یو تجویز در کوم 1 روپۍ به دې پې نه لګي او نه دې د مدرسې د جوړولو ضرورت شته او د 2 روپۍ دې هم نه خرچ کېږي که په هغې دې عمل وکړه ته ګوره چې دا خلک علم کوي که نه کوي که خدای له کوي که دنیا له خو عالمان به ډېر شي وی وایه څه تجویز دی وی جې نشم ویلی بې ادبي د غصه به شي وی نه غصه کېږي
خامخا به راته وی که نه وی اوس خفه کېږم. وی ښه صاحب داسې به وکړو چې کله مازدیګر مونځ وشي، مازدیګر د مانځه نه پس په دې بازارونو کې دا خلک راغونډېږي او دا ټول خلک دې بازار ته مازدیګر نه پس راوځي، نو زه به په اس باندې سور شم او قیمتي اس به راکې، لکه دې زمانه کې قیمتي موټر، قیمتي اس، هغې اعلی زین، په هغې به زه سور شم او ته به زما د اس واګي ونیسې او په دې بازار کې به یو څو چکرې راکې، خلک به وګوري هلکه یې د دې عالم خو ډېر لوی قدر دی، ګوره هارون الرشید یې د اس پړی نیولی دی. عالم بره په اس ناستی او هارون الرشید ورسره لاندې ناستی او هارون الرشید یې د اس خدمت کوي. یاره دا خو په دې بچو علم پکار، قاضي به ترې جوړ شي او د بادشاه خوا کې به ناستې، نو ته ګوره چې دا خلک بیا علم کوي که نه کوي. هارون الرشید ورته په ژړا شو، ویې ژړل، وی قاضي صاحب دا خو ډېر اسانه خبره ده، دې کې خو څه شرم نشته، ډېر اسانه خبره. وی قسم دی د اس واګې خو څه کې زما زړه دا غواړي چې تا په یو ټانګه کې کینو او د ټانګې هغه باڼسونه د اس په ځای په دې خپلو اوږو د پاسه کېدم او په دې لارو کوڅو کې دله چکرې درکم. تا له خدای علم درکړی دی، موږ ستا د پیزار او د خاورو برابر هم نه یو. تا له خدای د قرآن او د خپل پیغمبر د کتاب پویه درکړې ده او د خدای او د رسول لارې ته خلک بلې. دا خو ډېره معمولي خبره ده چې ستا د ټانګې اس پشم او په دې لارو کوڅو کې دې راکاږم، هله به زما عزت جوړي. په دې زما عزت نه ختمېږي، زما عزت به نور هم اوچتېږي. چې رښتیا خبرې رونو ګورې علماو له خدای ډېره لویه مرتبه ورکړې. د عالم کار څه دی؟ د خدای قرآن بل ته ښودل او د پیغمبر احادیث بل ته ښودل او فقه بل ته ښودل او دین بل ته ښودل. هسې تاسو ته یو عقلي خبره کوم، زه چې دا کوم تقریر وکم او خبرې وکم، نو چې زما دې خبرو سره څوک مینه کوي نو زما به خوښې که به نه؟ جواب راکړي. او چې زما دا خبرې خلکو ته خورئ او زما په دې خبره عمل کوي نو زه به څونه خوشحاله یم. هلکه ګوره زما خبرو سره مینه ده او زما خبرې یو بل ته بیانوي او زما د کتاب قدر کوي زما د خبرو، نو زه به ما به دا سړی خوښې که به نه نو چې څوک د الله د قرآن شریف د خبرو قدر کوي او د الله د قرآن خدمت کوي او خلکو ته یې رسوي، مینه ورسره کوي، رښتیا ووایه د الله به دې سړي سره مینه یې که به نه؟ که نه خو بیا به العیاذ بالله خدای پاک ظلم کوي او الله د ظلم نه پاک دی. چې څوک د الله د پیغمبر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خبرو د احادیثو قدر کوي او د هغې خدمت کوي او یو بل ته یې رسوي او عمل پې کوي، رښتیا وایه د الله او د رسول به د سره مینه یې که به نه؟ دا خو فطري خبره ده، نفسیاتي اثر دی دا. ما سره چې دې مینه زما به خامخی، زما چې ته قدر کوې نو زما زړه کې به خامخا خوښی، زما خبرو سره چې دې مینه زما به د سره خامخا مینه، زما کتاب چې ته په محبت ما یو کتاب تصنیف کړی دی، لیکلی دی او ته هغه ګورې او ځان سره د المارۍ کې سنبال کړی دی، نو زما به سره خامخا مینه. دا د الله او د رسول د کتاب او د خبرو په دې قیاس کوه که د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شاګرد دی بل دویم امام محمد چې وفات شو، چا په خوب کې ولید. وی امام محمد وی الله د سره څو کړل؟ وی کله چې الله ته ور مخامخ شوم رپېدم چې الله ته به ما سره څه کې. واقعي ګورې ډېره ګرانه خبره ده. نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی سړی دی، په رمضان کې به یو ختم په تراوو کې کو او د تراوو نه پس به په نفل ودرېد، نو تر پېشمني پورې به په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختمو. دومره لوی سړی. لیکن بیبي یې وی چې تهجد نه به فارغ شو نو په تحیه به کېناسته او الله ته به په ژړا شو، یا الله ته به ما سره څه کې؟ الله زه خو تشه زولی یم، ما سره خو اسم نشته
او ډیر کرته به د خپل ګیره دقه سی ونیوله یا الله ابو حنیفه سپین ګیره دی الله دقه سپین ګیره لحاظ مې الله وکړ د دې سپینو ډکو نه بغیر پروردگار ما سره سم نشته امام صاحب وای د لکونو حدیث و حافظ وای د لکونو مسائل و استاد وای الله ګورې تشه زوله مې سم نشته نو واقعي د خدای دربار کې زمونږ د اعمالو که خدای رحم وکړي ان شاء الله کایبا چې مونږ الله مؤمنان پیدا کړي او په جبم د الله نوم او د پیغمبر نوم چلیږي نو ان شاء الله چې الله به مزید کرم هم کوي که خیر امید لره نو یریدم چې ته به را سره سکې وی الله را نږدې کړم وی ما ته وی چې مه یریږه ګورې دا نکته ډېره قابل غور ده مه یریږه په دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کم هغه سینه د جهنم د اور نه ډکم ولې دلیل درته ویم کړه علم نور دی رڼا ده قرآن هم وایي او پیغمبر او د جهنم اور ظلمت تیاره ده تیاره علم داسې رڼا ده چې بل ته لار ښیي داسې قیمتي رڼا ده او د جهنم اور حضور پاک کوئی سودا مظلمه تک تور ده نو تیاره او رڼا دواړه نه یو ځای کېږي